سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. طالبان وایي په 10,000 ځواکونو کابل کې د اختر امنیت ساتو. په کابل کې د طالبانو د 314 قلو اردو مرستیال امین الله طیب ویلي چې د لوی اختر په ورځو کې د مرکزي سیمو په ځانګړې توګه کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی 10 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي. نوموړي دا هم وویل چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی او هڅه کوي د اختر په ورځو کې کومه امنیتي پیښه رامنځته نه شي. یو شمېر خلکو د طالبانو د امنیت ساتلو هڅې ستایلې او ویلي چې د دوی له واکمنېدو سره د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ویره ورسره ډېره کمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یونما په یوه تازه راپور کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په مختلفو پیښو کې د شاوخوا 1000 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. طالبان بیا په هیواد کې د بشپړ امنیت د تامین خبر ورکوي او وایي مثالي امنیت یې تامین کړی. ملا عبدالغني برادر نن ارګ کې وویل بهرنیان اوس هم افغانان په ارامه نه پرېږدي. داسې ګنګوسې خپروي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي او خلک هڅوي چې هیواد پرېږدي. نوموړي اقتصادي ستونزې د تیر 10 کلن اشغال او په هیواد کې د دوامدارې وچکالۍ پایله وبلله او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت هڅه کوي څو شته اقتصادي ستونزې حل او خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد اقتصاد مخ پر بهبود روان دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد د آبادۍ او شته اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو لپاره په مختلفو برخو کې کارونه پیل کړي چې یو یې هم د لویو لارو بیا رغونه ده. ډېری هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او هیوادوالو ته زیری ورکوم چې له اختر وروسته به د سالنګ لویې لارې اساسي رغنیزې چارې هم پیل شي. د برټانیا حکومت په موقتي استوګنځایونو کې میشتو افغان کډوالو سره مرسته کوي. د برټانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وشي چې د بیا میشتېدنې د پروګرام له مخې دغه هیواد ته ورغلي او په موقتي استوګنځایونو کې ژوند کوي. په هغه اعلامیه کې چې پرون د برټانیا د حکومت په ویبپاڼه کې خپره شوه ویل شوي چې غواړي افغان کډوال د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې د دغه هیواد په ټولنو کې مدغم شي. د روان کال د اپریل میاشتې په پای کې افغان کورنیو ته خبرداری ورکړل شو چې تر 3 میاشتو پورې هوټلونه او موقتي استوګنځایونه پرېږدي. دا موده همدا اونۍ پای ته رسیږي. هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله 15 تنه مړه شوي او د نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت لخوا رسنیو ته پرون په لیږل شوي خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه سیلابونو په پایله کې د استوګنې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاتې 15 تنه د هلیکاپټر په وسیله وژغورل شول. له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا دا شمېرې لومړنۍ دي او د بدلون په حال کې دي. پاکستان او IMF د پور پر اثار موافقې ته نږدې شوي. د پیسو د نړیوالې وجهې صندوق یو جګپوړي چارواکي سهشنبه د جون 28 چې د چنګاښ شپږمه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره د خبرې کړې دي او داسې معلومیږي له دې هیواد سره چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی د $6 میلیارډ مالي مرستو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې ویل شوي چې شهباز شریف او IMF اداري مشر کرستلینا جورجیوا چې تېره اونۍ په پاریس کې د یوې نړیوالې غونډې په فرعي غونډې کې کتلي وه د سهشنبې په ورځ په ټلیفون کې بیا خبرې کړي. د دې خبرو څخه وروسته په اسلام آباد کې د پیسو د نړیوال وجهې صندوق استازي داسې وښوده چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي دي. نتان پورټر په اعلامیه کې چې ډېر انتظار ورته کېده ویلي چې پاکستاني چارواکو په دې 13 ورځو کې جدي اقدامات کړي چې د هیواد پالیسي د هغه اقتصادي اصلاحاتو سره برابرې کړي چې د پیسو نړیوال وجهې صندوق یې ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې د ټولګډون حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتزل په افغانستان کې په ملي کچه خبرو اترو او د ټولګډون حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار کوي. پوتزل زیاتوي چې سرپرست حکومت باید هغه څه ته ژمن واوسي چې له نړۍ سره یې ژمنه کړې. چین د ورېښمو له لارې افغانستان سره نښلېدو ته لیوالتیا ښودلې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې سرپرست حکومت او چین لیواله دي چې ډېر ژر د واخان د دهلیز یا ورېښمو له لارې سره ونښلول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند وایي چې د ورېښمو له لارې له چین سره د افغانستان نښلون د سیمې هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ راکړې ورکړې او عوایدو په زیاتوالي کې
مهم رول لري او بلخوا چین له ایران او عربي هیوادونو سره نښلوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم په دې باور ده چې د واخان دهلیز له لارې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان نښلول د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ تر ټولو کم لګښت او نږدې لار ده. واخان د افغانستان یو له مهمو ولسوالیو ده چې سویلي اسیا له منځنۍ اسیا سره نښلوي. مودي ټول هند ته یو شان مدني قانون جوړوي. هندي مسلمانان یې د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي پرون د ټول هیواد لپاره د یو مدني قانون د رامنځته کېدو غږ وکړ. د وویل هغه کسان چې د ټولو هندیانو لپاره د یو مدني قانون سره مخالفت کوي خپله سیاسي اجنډا د هیواد پر پرمختګ غوره ګڼي. نریندرا مودي مدهیا پرادیش ایالت کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل د هند مسلمانان باید پوه شي هغه کسان چې دوی یې هڅوي څوک دي. مودي خپل سیاسي مخالفین تورن کړل چې ګواکې د خلکو د رایو د ترلاسه کولو لپاره یې د ټول هیواد د وګړو لپاره د یو مدني قانون په مخالفت کې غږ پورته کړی. اوس په هند کې د څه باندې 200 میلیونه مسلمانانو په ګډون د بېلابېلو مذهبي لږکیو د جایدادونو د مالکیت واده او نورو اړوندو مسلو په اړه ځانګړي مدني قوانین پلي کیږي. په 1930 کال کې چې کله هند د برتانیا مستعمره و د مسلمانانو لپاره د شخصي احوال قانون جوړ شوی و. مسلمانان کولی شي تر 4 میرمنو ولري. ځینو نورو مذهبونو کې هم یو څوک له یوې زیاتې میرمنې لرلی شي، خو هند کې د اکثرو مذهبي ډلو پلویان اجازه نه لري له یوې زیاتو میرمنو سره واده وکړي. وروستی خبر دا چې چارواکي وایي په کرماتورسک کې د روسیې د برید له کبله د مړو شمیر 8 ته لوړ شو. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي چې پر ختیځ کرماتورسک ښار کې د روسیې د راکټي برید د مړو شمیر 8 تنو ته لوړ شوی او 50 نور ټپیان دي. د روسیې پوځ پرون د جون 28 پر دې ښار 2 توغندي وویشتل. دا توغندي د ښار په مرکزي برخه کې پر هغه رسټورانټ ولګېدل چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه. د بیړنیو خدماتو ادارې پر خپله ټلګرام پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې 3 مړي د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو لاندې راایستل شوي او د نورو مړو او ټپیانو د موندنې لپاره عملیات روان دي. قدرمنو کتونکو دا و د نن ورځې مهم خبرونه. تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونو چې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم په الله مسپارم. د الله په امان.